صدر سے په اجازت د غزل مطلب ده چې پتیرو لارو د شمع او ډیوې شو پتیرو لارو د شمع او ډیوې شو پروا نه کوو که اوس وځلمبې شو بس فکرونه مو دې ورسي دنیا ته درمان لاله بس فکرونه مو دې ورسي دنیا ته فکر نه کوو که پاتې بې نامې شو بس فکرونه مو دې ورسي دنیا ته فکر نه کوو که پاتې بې نامې شو هدیرې ته د دعا دپاره راغله شکر مړی هم را یاد د زمانې شو مننه جی هدیرې ته د دعا دپاره راغله شکر مړی هم را یاد د زمانې شو سادهګان یو په سپوږمۍ مو زړه بایللی نه به ورشو کله نه به ورنږدې شو مننه جی سادهګان یو په سپوږمۍ مو زړه بایللی نه به ورشو کله نه به ورنږدې شو زه چې دواړه وجودونه سره یو کړو زه چې دواړه د یو بل لاسونه خپې شو مننه جی زه چې دواړه وجودونه سره یو کړو زه چې دواړه د یو بل لاسونه خپې شو او اخیری شعر دی چې د بنګړو په پیسو کور ته وړه راوړو د بنګړو په پیسو کور ته وړه راوړو هر ځل ښکلو ته د ستاره بې وادي شو مننه جی مننه یو څو شعر نور دي چې بلها ډیر یو خو په وزن باندې سپک یو بلها ډیر یو خو په وزن باندې سپک یو د پوکي د زور هم نه یو ضرورک یو بلها ډیر یو خو په وزن باندې سپک یو د پوکي د زور هم نه یو ضرورک یو او مونږ په ملا لتې خوړلې د بوټانو بربند شوي خپل وطن کې په پاټک یو مننه جی مونږ په ملا لتې خوړلې د بوټانو بربند شوي خپل وطن کې په پاټک یو او مزدوري مو په نهره خېټه کړې فطرته مزدوري مو په نهره خېټه کړې او د شوي هم په غاړه د سړک یو مننه جی مزدوري مو په نهره خېټه کړې او د شوي هم په غاړه د سړک یو او دا دروغ دی دا ټوپک امریکنی و دا دروغ دی چې ټوپک امریکنی و درمان لاله دا دروغ دی چې ټوپک امریکنی و لګېدلي مونږ د خپل کور په ټوپک یو مننه جی دا دروغ دی چې ټوپک امریکنی و لګېدلي مونږ د خپل کور په ټوپک یو او اخیری شعر دی چې په پردی جلسه کې تلو اسلام آباد ته په پردی جلسه کې تلو اسلام آباد ته غورځېدلي پکې پول نه د اټک یو مننه جی مهرباني